السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو ښه خبر شیر کوم چې د پاکستان سوپر لیګ را روان دی او تقریبا دغه 10-15 ورځې بعد به پکې ډرافټینګ کیږي، لکه مطلب کلاړیان باغلي. نو د افغانستان کلاړیانو پکې نومونه ورکړي دي. هغې کې کم کلاړیان دي پکې؟ محمد نبی دی او ورسره فرید ملک دی، مجیب دی، بل کلاړي څوک دی؟ دا زازی دی پکې او نوین الحق دی پکې. نو د افغانستان خو پکې تقریبا دغه 15 کلاړیان دي. اوس به ګورو، ځکه چې دې ځل پکې په د پاکستان سوپر لیګ کې ډېرو کلاړیانو نومونه ورکړي د هر ملک که نه. نو د افغانستان پکې تقریبا 15 کلاړیان دي. نو 15 کې چې زما په چا نظر دی نو هغه دی نوین الحق، مجیب، نبی او ورسره دغه د زازی نن سبا پام کې دی. نو زه وایم چې دام واخلي او سپیشل خو چې پېښور زلمې ځان سره نوین الحق او ورسره مجیب او نبی یا پېښور واخلي یا بله لوبډله. خو زمونږ پېښور پیور ټیم دی، په PCL کې به هغه سپورټ کوو. په پاکستان چې کوم سوپر لیګ دی کې به مونږ خپل پېښور ټیم دی هغه زمونږ به سپورټ کوو. نو مونږ وایو چې یاره مونږ پېښور ټیم کې نوین الحق ووینو او ورسره مجیب ووینو. نو دوستانو، ډېر زبردست د پاکستان سوپر لیګ را روان دی. انتظار به کوو ورته او تقریبا دغه 15 ورځې دي. ډرافټینګ به کېږي، لا خو بیا شروع کېږي نه، ځکه چې 2-3 میاشتې دي پکې د چیمپئن ټرافۍ نه بعد به شروع کېږي. خو بیا هم انتظار به ورته کوو او ډرافټینګ به کېږي. تاسو نوین الحق په کومه لوبډله کې لیدل غواړئ؟ زه خو وایم چې پېښور زلمي مخکې هم پکې و، تېر کال نوین الحق پېښور زلمي سره و، بیا هغه اخري میچ کې چې راغو بیا لاړو. نو 2-3 میچ وکړو، هغه نوین الحق په پېښور زلمي باندې هغه ځل بختور شوی یم چې راغو. نو هغه 2-3 میچ وکړو، هغه یې هم ګټل. نو زه وایم چې مجیب او نوین الحق پېښور زلمي خامخا والي. تاسو څه وایئ؟ په کمنټ کې رایې راکړئ. نو دوستانو، دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو او د ویډیو کتلو مننه. خوشحال او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.